د وی آر افغان فیسبوک پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. دا د انټرنیټي لاریون د دویمې ورځې د سیاسي بحثونو په لړۍ کې را سره د بلجیم د هیواد څخه سیاسي او ټولنیز فعال حاجي صاحب شیرین صافی ملګری دی. حاجي صاحب شیرین صافی د کورنۍ چارو د وزارت پخوانی افسر دی او دا مهال د بلجیم په انټروپین ښار کې د افغانانو د جامع جومات مشرتابه جرګې غړی دی او همداراز د بلجیم په هیواد کې د 98مې کالیزې د استقلال د کالیزې د کمیټې غړی هم پاتې شوی دی. نوموړی په د افغانستان په مسایلو کې دخیل پاتې شو. همیشه یې کوشش کړی چې د افغانستان او د افغانانو دپاره کار وکړي او د هغوی د ستونزو په اړه اواز پورته کړي. موږ هم وپتېله چې د انټرنیټي لاریون په دغه برخه کې د ښاغلي صافي صاحب سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو او باید یادونه وکړم چې د افغانستان د اوسني نظام د ملاتړ په خاطر دغه لاریون دا لاریون به د جنوري د اولې نېټې څخه تر 9مې نېټې پورې دوام ومومي او په دې کې به موږ بېلابېل دوستان میلمانه کړو او همداراز موږ به دې کې د نظر خاوندانو ته وخت ورکړو چې راشي او موږ سره خپلې خبرې او نظریات شریک کړي. د انټرنیټي لاریون هدف یوازینی دا دی چې موږ به د ټولو هغه مرچوبلو مخه ونیسو چې کوم د نورو لاریونو په نتیجه کې منځته راځي او همداراز په هغه لاریونو چې فزیکي ډول باندې رامنځته کیږي کیدلی شي د انسانانو یا د خلکو د ازدحام یا د لارو د بندیز سبب وګرځي. نو موږ په ګډه وپتېله چې د انټرنیټي لاریون پر لار واچو ترڅو د افغانستان د اوسني نظام څخه ملاتړ اعلان کړو او د اوسني نظام ته وښایو چې ولس تاسې تر څنګ ولاړ دی. راځو زه ستاسې تلوسه نه زیاتوم، د حاجي صاحب څخه خپل خبرې پیل کوو. حاجي صاحب ستړی مه شئ او ظاهروال صاحب تاسې ته ټولو ملګرو ته چې دا اوس موږ ستاسې اواز اوري ټولو دوستانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ یاستئ. ظاهروال صاحب مخکې دې نه چې موږ تاسې په خپل پروګرام شروع کړو، زه رښتیا هم د زړه نه ویاړم چې زموږ ځوانه افغانانو دوستانو داسې یو پروګرام په لار اچولی دی چې واقعا سړی پرې کولی شي افتخار پرې وکړي او دا د اوسنۍ نړۍ دپاره یا د اوسني ژوند دپاره دا یو بیخي ضرورت دی. د آنلاین لاریون ټولو ګډونوالو ته ټولو دوستانو ته د زړه د کومې چې دغه پروسه په مخ وړي مبارکي ورته وایم او دا ډېر یو منلی او اختیار چې یو ډېر ښه پروګرام په مخ بیایي. زه شخصا کله نه چې د دوی د دې فعالیت نه خبر شوم واقعا د زړه نه خوشحاله شوم او تنها زه نه د ټولو افغانانو دوستانو نه زما خواهش داره چې د دغې ملګرو سره د دغې دوستانو سره د دوی د تقویې د دوی د لا بریالیتوب د کار په خاطر باندې مرسته ورسره وکړو. ډېره مننه. راځو زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې تاسې خبرې سئ په دې اواخرو کې موږ د ډېرو کورتاګانو شاهد یو. تقریبا نږدې 80 کاله کېږي یا له دې څخه به زیات کال عمر کېږي چې زموږ اکثریت دولتونه د یو بل پر وړاندې د کورتا او یو بل پر وړاندې باندې د نظامونو د سقوط په واسطه د حکومتونه د منځه تللي او نوي حکومتونه رامنځته کېږي. په دې اواخرو کې دا خبرې بیا ګرمې وې چې دغه اوسنی نظام باید سقوط شي او پر ځای نوی نظام راشي. تاسې چې پخوانی صاحب منصب یاستئ او په نظامي ډګر کې مو ډېر کار کړی، تجربه هم لرئ، ستاسې له نظره که چېرته دغه نظام سقوط وکړي افغانانو ته به کومې بدې پایلې ولري؟ ظاهروال صاحب مننه. که چېرته د وخت اجازه راکړي زه به یو ډېر لنډ د تېرو رژیمونو باندې هم لږ نظر واچو. هغه دا چې ډېر کم لنډ نظر به ورکړو او هغه مهم ټکي به ترې راواخلو. د شاه امان الله خان غازي چې کله د افغانستان ازادي حاصله کړله افغانستان او افغانانو ته دغه یو د نعمت نه برخوردار شو چې هغه د ازادي وه. نو امان الله خان په خپله په لومړۍ وختونو کې ډېر ښه پروګرامونه او ډېر ښه دغه ځان سره د عملي کار دپاره ګامونه پورته کړل چې د هغې جملې نه په افغانستان کې د نوي ښوونځي جوړونو د ښوونکو ټاکلو او په ملي سطحه د تعلیم او تربیې ته ډېره خاصه توجه کوله. امان الله خان چې کله د اروپا په سفر ووته د ایټالیا په هیواد کې، فرانسه کې، بلجیم او جرمني هیوادونو کې چې کله د دغې هیوادونو د مشرانو سره وکتل نو دته دغه یو
ان وشو چې کاش کې زما ملک هم زما نوی نسل هم زما ځوانان هم په دغه سي عصري تور تعلیم او تربیه شي او په زمونږه خاص ډول باندې لکه زمونږ سیاسي خويندې میندې که زمونږ د خپلو سیاسرو د خوانه زمونږ د خويندو میندو او د لورګانو د خوانه د اولادونو د خوانه په کور د نن تداوی شي دا به بهتري نو دغه و چې په پته چې باید او تعداد محصلات د خارجي ځکو لپاره د ملک نه خارج ته ولېږي او دوی عالی او عصري ځکه وکړي بیا راشي په خپل ملک خپل هیوادوالو ته په خدمت کې شي ولې تاسو ګورئ چې د شمال الله خان غازی دغه پروګرامونه ډېر په نازوان مردانه شکل باندې یا د پردو پالو د لاسه یا په هغه وخت د مخالفینو د لاسه ورسه سبوتاج شو او هغه پروګرامونه چې شمال الله خان غازی د دې ملک د حسیني د پاره د دې ملک د ترقۍ د پاره په لار اچولې ګوره مونږ دغه یو ډېر ښکلی فرصت د لاسه ورکړ که چېرته په ماغه وخت کې زمونږ نسلونه مونږ په دې توانېدلي وی چې په نوي او عصري شکل مو تربیه کړي وي او علي زده کړې وي نو مونږ به ډېر پرمختګ کړی وي سردار محمد داود خان چې د افغانستان لومړی رئیس جمهور ډېر ښه پروګرامونه لرل خاص او خاص د تعلیم او تربیه په مورد باندې زمونږ په ډېر لري منطقو کې یا په کلیو باندو کې د حتی منځني ښوونځي ابتدایي ښوونځي افتتاح کړل او صحت ته ډېره توجه کوله به هم د بعضې مشخصو کړیو د خوانه د پروګرامونو سبوتاج شو او د پروګرامونو مخه ونیول شوله لکه زه په لاندې دغه ته په ټکو چې وګورئ په د داود خان په دوره کې د کونړ په یو منطقه کې جنگ وشو د پنجشیر په ولایت کې جنگ د پنجشیر په ولسوالۍ کې جنگ وشو او حتی د بدخشان په ولایت کې یو تعداد خلکو د حکومت د پرځولو په خاطر باندې جنگ وکړ هغه نه راځو کله چې انقلاب وشو په انقلاب کې پاول د انقلاب کې هم ډېر ښه پروګرامونه او ډېر ښه د خلکو ته د زیری ورکړل شو چې ستاسو ته به ډېر ښه کارونه برابرېږي کور کالي ډوډۍ به کېږي ولې بیا هم هغه خبره شوه چې تور او سپین پهلوانان د میدان د ډګر ته شولو او پهلواني د تور او سپین ترمنځ شوله ولې افغانان په منځ کې د دواړو خواوو دل شو او ټول تاوان او نقص تر دغه نن تاریخ پورې افغانان ته رسیږي کله چې ډاکټر صاحب نجیب هم په آخري وخت کې قدرت ته ورسېد او هغه هم غوښتل چې د افغانانو ترمنځ یو جوړجاړي ته ورسیږي که ستاسو په یاد راځي ځاخلوات صاحب چې ډاکټر نجیب یو پروګرام په لار اچولی چې هغه د ملل متحد د سولې پروګرام د بینسیوان او دغه د ملګرو سره ولې چې هغه هم ګوري چې په نیمه لار کې سبوتاج او خپل هدف ته ونه رسېد نو راځو وسنی نظام ته په دې رژیم کې چې کله موږ تاسو ګورو ځاخلوات په ټول رژیمونو کې هم مخالفین شته د نظر هم موافقین شته ولې اصل خبره دا ده چې راشي موږ هغه څه ویو چې هغه واقعیت لري هغه په دې رژیم کې ډېر کار شوی دی که ستاسو په یادي په اول وخت کې چې کله دغه اوسنی رژیم راغی نو د ارګ او د پروشګا ترمنځ چې په کابل کې موقعیت لري لاسي ګاډي به چلیدل نو تاسو نن فکر وکړئ چې په افغانستان کې په سراسر د افغانستان کې په ټولو ولایتو کې څومره کار شوی دی هر نظام کې هم نقصونه شته دي یا په ساختار د نظام کې دی اورګان کې نه په ټول نظام کې مثلا یا په کادرونو کې اوس مشکل وي نقصان په کار کې هم وي کادرونو کې کمیو کاستی وي حتمان به وي ولې راشي چې موږ هغه څه چې خلکو ته شوي دي کارونه شوي دي د افغانستان څلور لارې چې افغانستان د نور دنیا سره وصل کوي پخې شوي دي افغانستان کې د ترانسپورت وسیله ډیره مهیا شوې ده هر څوک کولی شي چې خپل ولایاتو ته خپل منطقو ته په سهولت سره سفر وکړي همدغسې د هوایي لارې او په خاص او خاص توګه په اوسني رژیم کې یا د اوسني نظام دغه یو ډېره غټه کړنلارې ده چې یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده چې د میډیا په برخه کې شوې ده ځاخلوال صاحب تاسو ګورئ چې میډیا په افغانستان کې نن ډېره فعال ده
هم په صوتي لحاظ، هم په تصویري لحاظ، هم په تحریري د لحاظ باندې ډېر پیشرفت کړی دی. او دا د یو نیک شګون په خاطر باید موږ ونیسو. که یو 10 کاله د یو ملک کې چې 30 کاله جنګ کړي او 10 کاله کې دومره کار شوی، نو زما په نظر باندې دا ډېر غټ لوی کار دی چې د افغانستان دا یو تعداد خلک دغه څه کارونه چې په اوسني دولت کې یا په اوسني حکومت کې رامنځته شوي وو یا د حامد کرزي له دورې راجرو شوي وو او اوس بشپړ شول، دغې ته د نشت په سترګه ګوري او دغه ټوله پړه په ولسمشر ورچي او بیا وایي چې دا نظام باید سقوط شي او پر ځای باید بل نظام راشي. آیا مثلا زما پوښتنه که چېرته دا نظام سقوط شي او یا مثلا کودتا پې وشي یا یې د منځه یوسي یا د خپلې دورې څخه د وار د مخه، آیا په افغانان به د بلې بدبختۍ سره مخ شي او که نه دا به رښتیا هم د افغانانو لپاره یو د صلح یا مثلا یا د پرمختګ زیری وي که دا کودتا وشي؟ ستاسو په نظر تاسو په دې باره کې څه فکر کوئ؟ ظاهروال صاحب، ما مخکې عرض وکړ چې هر نظام کې نواقص هم وي، په هر نظام کې کمی او کاستې هم وي. ولې دا کوم کارونه چې شوي دي دا د کمی او کاستۍ په لحاظ باندې دا 80-80% دي چې دا ډېرې غټې لاسته راوړنې دي. کله چې ډاکټر صاحب اشرف غني په لومړي ځل باندې د ډاکټر صاحب عبدالله سره یو توافق ته ورسېدل، که ستاسې خیال په دغه ورځو کې د افغانستان خلک د ډېر بدو شرایطو سره مخ وو، یعنی یو داسې شرایط رامنځته شول چې حتی خدای نه خواسته چې ډېر بد عواقب به درلودلي وي. ولې ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله د دغه بدې غمیزې د مخنیوي په خاطر باندې سره خپلو کې سره یو ملي حکومت سره جوړ کړ چې د ملي وحدتونو پته جوړ کړ. که ستاسې خیال وي یو دوست چې اوریا خیل نومېده په دې ګردي میزونو کې او په سیاسي شنونکو برخونو کې به تفسیرو کې به ډېره برخه اخیستله، هغه دا اظهار وکړ چې که چېرته دغسې یو ټیم ارګ ته رسېږي نو خدای مخواسته د وینو ولي به جاري شي. خو زمونږ ملي زلمیانو د دغې یو غمیزې مخه ونیوله او د افغان وجنې نه چې یو ځوان پکې زخمی شي، د یو ځوان وینه توی شي، د هغې د مخنیوي په خاطر دغه د ملي یووالي حکومت جوړ کړ. او دا د ملي یووالي حکومت نن د افغانانو په خدمت کې دی. ولې حکومت په تنهایی هیڅ شی نشي کولی تر څو چې خلک ملاتړ ونه کړي. باید خلک د دې نه ملاتړ وکړي، خلک یې مثبتې کړنې وستایي او هغه کړنې چې د دولت نواقص پکې دي دولت ته باید لارښوونه یا د پیشنهاد په شکل یا د که څوک چېرته په دولت کې په ساحه باندې یا په یو قدر باندې یا په یو ساحه کې د کار په کمبودۍ باندې یو انتقاد کوي، پیشنهاد کوي، نو موږ سره باید همزمان او په هماغه وخت کې د حل لاره هم موجود وي. باید د حل لارې ورته وښیو. اوسنی نظام چې کوم دی همیشه کوشش کړی دی چې د خلکو په خدمت کې وي، د خلکو هوساینې ته توجه کړل ده، د خلکو صحت ته توجه کړل ده، د خلکو امنیتي وضعیت یا امنیتي سکتور ته همیشه توجه کړل چې د خپل هموطنانو امنیت ته توجه وکړي. زما په آن باندې د اوسني نظام چې خدای نه خواسته که هر څه داسې تغییرات راځي یا په جامع شکل وي یا په داسې وړکي مصالحانه شکل وي، دا د هیڅ چا په ګټه نه ده، پکې د افغانانو تاوان دی. ظاهروال صاحب تاسو فکر وکړئ چې دا څو کله چې افغانانو یو بل سره په ناحقه او د پردو په خاطر مړه کړل، موږ ته څه سود ورسېده؟ راشئ موږ او تاسو ټول افغانانی او د دې ملک خلک د دې ملک د نظام د ټینګېدو لپاره کار وکړو، نه د افراد او اشخاصو موږ داسې تر اوسه دا پروسه داسې په کار نه ده اچولې چې خدای نه خواسته د چا لپاره کمپاین کوو. دلته موږ مقصد د افغانانو د هوساینې لپاره دی، د نظام د ټینګولو لپاره دی. که نظام په پښو ودرېږي موږ تاسو ته خدمتونه وړاندې کولی شي، خو که موږ تاسې یا یو ګروپ یا مخالفین د نظام د ړنګولو یا د نظام د تعذیب لپاره کوشش وکړي، نو دا د هیڅ چا په ګټه نه ده او هیڅ چا ته به سود نه رسېږي.
راځم د وی آر افغان پاڼې او د درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا که تاسو څوک تازه راغلي یاستئ دلته یو تعداد ملګرو سلامونه هم را لېږلي دي او نیوکې هم یې کړي دي. موږ باید یادونه کوو چې موږ د افغانستان د اوسني نظام څخه د ملاتړ په پار آنلاین لاریون هدف یوازې د یو چا څخه ملاتړ نه دی، څخه د یوې ډلې څخه ملاتړ نه هدف نه دی. موږ نه غواړو، موږ ځوانان هر هغه څوک چې د افغانستان په اوسني نظام باندې دردېږي هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې بیا یو تعداد خلک راشي او خپلې سوداګرۍ دوکانونه په سیاسي بازار کې بیا خلاص کړي او د افغانانو پر وینو باندې سودا وکړي. موده مخکې د افغانستان په افغانستان کې دا خبره ډیره ګرمه کېدله چې دا حکومت باید د منځه لاړ شي او نوی موقت حکومت رامنځته شي. دا هماغه سرینده ده چې د پردیو استخباراتو همیشه په افغانستان کې غږولې ده او قرباني یوازې عام ولس ورکړې ده. په که چېرته اوسنی نظام تقویه شي او په خپو باندې ودرېږي نو موږ به د ډېرو بدبختیو څخه به خلاصون ومومو. یو تعداد ملګرو حاجي صاحب سلامونه را لېږلي دي او پوښتنې هم کړي دي. یوه پوښتنه دا ده چې د اوسنی نظام د دراني صاحب دا پوښتنه کړې ده چې د افغانستان اوسنی نظام د قانون په کومه ماده کې راغلی موجود دی، یعنی هدف د ملي وحدت حکومت چې دی دا په کوم دغه کې راغلی، د قانون په کومه ماده کې راغلی دی. او ځینې ملګري ډېر خوشحاله دي، ملاتړ یې اظهار کړی دی، هغوی نه ډېره زیاته مننه کوو. د یو تعداد ملګري چې دي شخصا هغوی نیوکې کړي دي، زه د دوی نیوکو په جواب کې همدومره وایم چې هیله لرم چې شخصي د چا په شخصي ژوند باندې موږ د چا لپاره کمپاین نه کوو، موږ د افغانستان د اوسني نظام په خاطر باندې دا لاریون په لاره اچولی دی او په شخصي ډول باندې د بېمانه خبرو څخه هیله ده چې ډډه وکړئ. دا ستاسې په اخلاقي او د کورنۍ په تربیه باندې دلالت کوي. مهرباني. عایشه پوښتنه همدا وه چې دا د افغانستان اوسنی نظام د افغانستان د اساسي قانون په کومه ماده کې موجود دی؟ زاخیلوال صاحب، زه ټولو هغه دوستانو ته چې پوښتنې لري او یا یې پوښتنې کړي دي زه خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. پوښتنې د هر چا په ذهن کې چې ګرځي هغه د مغزو محصول دی. هر چا سره چې هر څه پوښتنه موږ د هغه پوښتنې یا سوال ته جواب ورکو حاضري، خو هغه چې هر څه پوښتنه کوي او هر چا سره څه نظري. زما مخکې ارزو که چې که پوښتنې داسې د درست په یو چوکاټ کې وي چې هغې ته سړی ښه نظر وړاندې کړي، دا ډېر ښه کار دی. نو زما عرض دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام زاخیلوال صاحب دا د قانون اساسي په رڼا کې منځته راغلی دی. موږ په ملک کې قانون اساسي لرو او قانون اساسي زموږ د ټولو قوانینو هغه یو تهداب دی. موږ د هغې څه چې په قانون اساسي کې واضح دي هغه دا دی چې د افغانستان اوسنی نظام د قانون اساسي په چوکاټ کې انتخابات شوي دي او د انتخاباتو په نتیجه کې ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني د افغانستان د اوسني رئیس جمهور په صفت ټاکل شوی دی. دا چې په هغې وخت کې مشکلاتو زموږ مشکلات دا دي چې امنیتي مشکلات مو درلودل، اقتصادي مشکلات مو درلودل. دا حتما به وي چې په بعضې ولایاتو کې په بعض ساحو کې به لکه دولت هم او دواړو طرفینو هم ومنله چې یو څه اشتباهات به شوي د انتخاباتو په د رای ورکولو په وجه کې. دا موږ زه منم، ټول وطنداران او ټول افغانان یې مني. ولې دا د دې معنا نه ده چې دا نظام غیر مشروع نظام دی او یا یې راشي په ځای بل نظام وټاکو یا موقت نظام وټاکو. د موقت نظام دپاره هم شرایط شته دی، هغه هم په قانون اساسي کې واضح شوی دی چې په کوم وخت په کوم شرایطو کې په څه وخت کې موږ کولی شو چې موقت نظام یا رامنځته کړو. نو دا هم اوسنی نظام د قانون اساسي په رڼا کې راغلی دی او دا دواړه ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله او ښاغلی ډاکټر صاحب اشرف غني دوی د افغانانو د فلاح په خاطر د افغانانو د دې نه چې نور سرګردان نشي او تکالیف ونه رسېږي، دواړه یو ملي حکومت جوړ کړ او دا حکومت انتخابات شوي دي. په انتخاباتو کې خلکو هم د دغې حکومت هم د دغې نظام د دفاع په خاطر خپل شیرین ژوند د لاسه ورکړی دی. نو دا موږ نادیده نشو نیولی زاخیلوال صاحب. د خلکو نه لاسونه غوڅ شوي دي، د خلکو نه ګوتې غوڅې شولې او خلک ډېر په تکلیف شو. نو وجه دا وه چې دغې
زمونږ خلکو د دې نظام سره د مینې په خاطر د دې نظام د بقا په خاطر د دې نظام او د افغانانو د صلح په خاطر افغانانو ته خدای یو صلح او امنیت راولي د دې په خاطر خپل دغه د وجود خیسته او آزاد الله سب کې ورکړل او ځانونه حتی شهیدان کړل په دې خاطر چې د افغانانو د نظام په خودريږي نظام به خدمت وکړي او هغه چې موږ ناخوالو سره مخې خدای مو خواسته چې د زموږ د ناخوالو مخه ونیول شي او یو افغانانو او د افغانستان خلکو ته خدمت وشي. دلته سمیم بهادري صاحب لیکلي دي چې هغه وایي چې با معذرت البته هم وطن عزیز نظام قانونی با اثر توافقنامه سیاسی بیان آمده چون در قانون اساسی حکومت وحدت ملی نآمده. یو او دویم ګلنور خان نورانی ورو لیکلي دي چې کوم خلک د افغانستان اساسي قانون نه مني له هغوی سره باید کوم چلند وشي. د بهادري صاحب پوښتنه دا ده چې دا اوسنی نظام د افغانستان په سیاسي توافقنامې په نتیجه کې رامنځته راغلی دی، یعنی هدف د وحدت ملي د حکومت څخه دی، په اساسي قانون کې نشته دی. او ګلنور خان نورانی لیکلي دي چې که څوک د افغانستان قوانین نه مني او سرغړونه کوي هغوی سره ستاسې له نظره باید څه چلند وشي؟ زما دوستانو ته بیا سلام او احترام دی. دوستانو مخکې مې عرض وکړه چې د افغانستان اوسنی نظام د اساسي قانون په چوکاټ کې منځته راغلی دی. په افغانستان کې هیڅ نظام د اساسي قانون نه بغیر منځته نشي راتللی او اساسي قانون هم د افغانستان ټولو خلکو د لویې جرګې د لارې نه تصویب کړی دی. په اساسي قانون کې زمونږ د افغانانو د یو لار د حل د انتخاباتو لار ده چې د انتخاباتو د لار تاسو ولد چې په تیرو د درې کلونو کې انتخاباتو شول او انتخابات ډیر موفق او بریالي ما مخکې ارزو چې په انتخاباتو کې به حتما کمی او کاستی وي چې د اقتصادي لحاظه د امنیتي لحاظه به وپکې ولی د انتخابات سره ورسېدل انتخابات شوي دي. دا اوسنی نظام د قانون اساسي پرنا کې منځته راغلی دی او هغه بل دوسته زما زده دی چې ولو هر څوک قانون ته ټول افغانان یو شان دي، قانون باید یو شان په ټولو پلی شي. قانون نه هیڅوک جګ او بر نه دی او قانون ته باید زمونږ مشکل به هلته حل شي چې موږ ټول د قانون تابع شو. وخت موږ ټول د قانون تابع شو هر څه په قانون کې شته دی. مشکل دا دی چې باید موږ د قانون تابع وسو او قانون اول په ځان او بیا په نورو تطبیق او هیڅوک د قانون نه بره او د قانون نه برلاسه نشته دی. قانون زمونږ او یو د ژوند هغه څه دي چې موږ خپل ټول روابط ټول ژوندۍ ټول هغه رفتار او سکنات په قانون برابر کړو. ان شاء الله چې زموږ ډیر مشکلات به حل وي او قانون به هم د افغانانو لپاره یا زموږ د وطندارانو لپاره دا یو داسې وثیقه ده چې کې هر څوک عملي کی نو د دې ثمره ټولو ته رسیږي، نه یو شخص ته، نه یو ورګان ته، نه یو قوم ته، نه یو ملت ته، بلکې د قانون پلي کول دا زموږ د ټولو په ګټه دی او زموږ به تقریبا ډیر مشکل حل وکړي چې موږ قانون په ځان پلي او قانون ته متي شو. صاحب تاسو چې من حیث یو فوزي سیمنصاب یا نظامي سیمنصاب په ډول باندې دا مهال موږ په افغانستان کې وینو چې امنیتي وضع یو څه سوال لاندې ده. مختلفو ځایونو کې اختطافونه کیږي او مثلا یو تعداد خودسري چارواکي رامنځته شوي دي د خپل وظیفوي اوامرو څخه سرغړونه کوي او خپل تبدیلي یا مثلا خپل بدلون یا استعفا چې د دې دولت حق نه بولي او په ورته وخت کې په ځای ځانمرګي بریدونه کیږي، قتلونه کیږي، غلاوې کیږي. د دې ټول خپل چې د حکومت په چارواکو ورچول کیږي، په عموما په د ملي وحدت په دغه دوه مشرانو ورچول کیږي او دوی په دې تورنۍ چې دوی د دې وړتیا نه لري چې دا حالت کنټرول کړي. آیا ستاسو له نظره کله چې په یو ملک کې امنیتي وضعیت ډیر خراب وي په دې کې واقعا هم دغه دوه کسان مسؤل دي که نه دا مسؤلیت د نورو خلکو هم دی او دا مسؤلیت چا ته راجع کیدلی شي؟ ظاهر لوړ صاحب ما مخکې عرض وکړ چې که چېرته موږ قانون په ځان تطبیق کړو او ځان قانون ته تابع کړو دا مشکل به ټول حل وي
هغه زورواکي یا هغه افراد او اشخاص چې د قانون نه ځان بره ګڼي او قانون ته ځان نه متې کوي، دا مشکل نور هم کمیږي نه زیاتېږي. که چېرته موږ د دغه زورواکو او یا د خود سره مصالحو ګروپونو مخه ونیول شي او د دې تعداد کم شي، یعنی بیا زه خپل عرض کوم که چېرته موږ دوی او موږ قانون ته رجوع وکړو، د قانون تابع شو، دا مشکل به حل وي. هیڅ نظامی عمل یا په ګروهي شکل یا په فردي شکل باندې په دې اوسني وخت کې د هیڅ افغان د هیڅ افغانستان د وګړي په ګټه نه دی. نو زه دا وایم چې هر څوک چې په یو ارګان کې ډېر ښه فعالیت وکړي، ډېر ښه شایستګي ځان وښیي، ځاخیل صاحب راشي چې دغه سړی یو جګ پوسټ ورکو، یو بل پوسټ ورکو. د فرض مثال زما عرض دا دی چې چېرته یو ښه او کارنده کادر چې په یو مقام کې ښه کار کړی، ښځه لیدلی، راشي د یو بل ځای ته دغه کو، په یو بل د مقام کې وګمارو، که هلته د دې نه بهتره وکړي، لکه د بیا که د هغې نه وړتیا جګه وه، نور د جګو بستونو ته او جګ خدمتونو ته او ډېر لوړو خدمتونو ته وګمارل شي. ولې که چېرته دغې اصل ته موږ رجوع وکړو چې تغییر او تبدیل د حکومت په چارو کې دا د حکومت یو طبیعي امر دی. یو مامور چې د دولت د تمام امتیازاتو نه برخوردار وي، د دولت د تمام امتیازاتو نه استفاده کوي، نو دا یې هم مسؤلیت جوړیږي چې د قانون تابع شي او قانون ته هغه څه چې په قانون کې صراحت لري باید د هغې تطبیق وکړي. چې دی خپله په صفت د یو قانون تطبیق کوونکي په یو مرجع کې قرار لري، نو احیانا که د خپل قانون ځان تطبیق نه کړي، آیا موږ تاسې داسې یو امید لرو چې بیا د نورو خلکو خدمت وکړي یا د هلته په هغوی باندې قانون تطبیق شي؟ په خاطر دې چې که چېرته زه خپله په ځان قانون تطبیق نه کړم یا زه خپله قانون تابع نه شم، نو زه څنګه کولی شم چې یو خپل همکار ته، یو خپل دوست ته زه د دې امید ولرم چې ته په ځان قانون ته په ځان تطبیق کړه؟ نو قانون دی او ټولې باید په ځان باندې تطبیق کو، د قانون تابع اوسو. افغانستان د ټولو ګډ کور دی او په دې ګډ کور کې موږ ټول حق لرو چې یو لکه د یو وجود غوندې، د یو تن غوندې خدمت وکړو. افغانستان که شرق دی، که غرب دی، که شمال دی، که جنوب دی، زموږ کور دی او دا په موږ حق لري چې په هر کونج د افغانستان کې موږ ته دنده وسپارل شي باید چې هلته د هغې خلکو خدمت وکړو. افغانستان د افغانانو ګډ کور دی او خدمت هم په ټول افغانانو په ګډه دی. د بی آر افغان پاڼې درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا د انټرنیټي لاریون دا دویمه ورځ ده چې په دویمه ورځ باندې د سیاسي بهیرونو دویمه ورځ ده او په دې لړۍ کې دا ځل موږ سره د بلجیم له هېواد څخه حاجي صاحب شیري صافی ملګری دی او په دغه بحث کې راسره برخه اخلي. لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، د انټرنیټي لاریون به د اول د جنوري څخه تر 1 د جنوري پورې دوام لري. د افغانستان د اوسني نظام په ملاتړ په خاطر دا لاریون په لاره اچول شوی دی. د دې لاریون موخه یوازې د اوسني نظام څخه ملاتړ دی، د هیڅ چا د هیڅ کوم ډلې یا شخص څخه ملاتړ نه کوي. یوازې نه غواړي چې په افغانستان کې بیا د نظامونو د سقوط خبره، د نظامونو د پرځولو خبره رامنځته شي، بیا یو نوی د جنګ یو نوی دروازه، یو نوی لاره پرانیستل شي. موږ د تاریخ په اوږدو کې د دې شاهدان یو چې په مختلفو دورو کې د افغانستان نظامونه په مختلفو نومونو باندې سقوط شوي دي او د وینو ویالې بهېدلې دي. زما او زما ځینې ملګرو وپتېیله چې په همدې خاطر باندې یو انټرنیټي لاریون پر لار باندې واچو تر څو موږ وښیو چې موږ د نظامونو د سقوط تر ملاتړي نه یو او نه یې طرفدار یو او نه غواړو چې موږ یو ځل بیا په یو بل نوي جنګ دروازه باندې ورننوځو. دا لاریون به 2 ورځې دوام لري. تاسو کولی شئ موږ سره په دې لاریون کې برخه واخلئ. راشئ د بی آر افغان پاڼې ته موږ ته میسج راولېږئ او موږ سره یو ځای شئ. ستاسو یو ځای کېدل به موږ قوت راکړي، ټول افغانان به خبر شي. ځینې ملګري له موږ څخه پوښتنه کوي چې د انټرنیټي لاریون څخه هدف مو څه شی دی. موږ واضح ټکو باندې وایو
چیرته موږ وکولی شو چې دا لاریون په یو سیمه کې رامنځته کړو، نو هلته موږ لږ تر لږه 50,000 کسان یا زیات تر زیات 50,000 کسان ولې د انټرنیټي لاریون موږ کولی شو ټولې نړۍ ته ټولو افغانان چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او ټول افغانستان ته خپل اواز ورسوو او ځان سره خلک ملګري کړو. په عین وخت کې د مړینو کچه هم د منځه راځي. دا مهال د افغانستان امنیتي وضعیت دې ایجاب نه کوي چې موږ سړکونو ته راووځو. نو د انټرنیټي لاریون یو غټه فایده هم دا ده چې د مړینو کچه هم پکې نشته دی او همداراز ډېر خلک په عین زمان باندې په عین وخت کې زموږ خبره اورېدلی شي. بیا تکرار وایو د انټرنیټي لاریون موخه د کوم شخص څخه ملاتړ نه دی، د افغانستان د اوسني نظام څخه ملاتړ دی. دا نظام موږ که دا نظام د راتلونکي کې بیا انتخاباتو کې هر څوک انتخابات وکړو بیا خلکو وټاکه، موږ به بیا هم د همغه نظام ملاتړ کوو. موږ به بیا هغوی هم نه پرېږدو چې نظام سقوط شي او یا پرې څوک کودتا وکړي او بیا د انقلاب یا د جنګونو یو بلې نوې دروازه خلاصه شي. موږ به کوشش کوو چې د حکومت دغه کلیسا یا سکلیټ چې دی دا همداسې ژوندی پاتې شي او نور اصلاحات او دغه رامنځته شي. که چېرته دا انټرنیټي لاریون په پراخ ډول باندې ښه نتیجه ورکړه، نو موږ په هیله ده چې په راتلونکي کې د فساد پر وړاندې د انټرنیټ لاریون وکړو، په راتلونکي کې ملي یووالي پر پار باندې انټرنیټ لاریون او نور مسایلو باندې لاریونونه وکړو. تاسې موږ سره یو ځای شئ، بیا افغان پارې ته لاړ شئ، موږ ته میسیجونه وکړئ، زموږ ویډیوګانې شیر کړئ او موږ سره بحثونه راپورته کړئ، زموږ شعارونه په خپلو پاڼو باندې ولګوئ، موږ سره ملګري شئ تر څو پورې یو اواز باندې د افغانستان د اوسني ناورین څخه مخه ونیسو او په یو سوکاله او پرمختللی افغانستان ولرو. موږ سره حاجي صاحب شیرین صافی د بلجیم څخه ملګری دی، په دې بحث کې راسره برخه لري. حاجي صاحب شیرین صافی چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی افسر دی او دا مهال د بلجیم په هېواد کې اوسېږي. حاجي صاحب راځو خبرې نه اوږدو او چې اخري پوښتنه دا ده چې د څه یادونه وکړه، که چېرته خدای ناخواسته دغه نظام لکه څنګه چې خلک غواړي چې راشي لویه جرګه راغواړو او دې نظام ته د پای ټکی ږدو، بل نظام دغه کړو، دا لویه جرګه راوغوښتل شي او بیا دا نظام د لویې جرګې په واسطه د منځه ولاړ شي، تاسې له نظر نه همدغه به څومره بدې پایلې ولري زموږ د ولس لپاره؟ زه ټولو دوستانو ته بیا خپل سلامونه وړاندې کوم. زاخیلوال صاحب، موږ تاسو ټول شاهد دي چې ګورئ کله چې اوسنی نظام لکه مخکې چې ما عرض وکړ زموږ د افراد او اشخاصو نه دفاع نه ده، موږ د افغانستان د اوسني نظام او د افغانستان د خلکو نه دفاع ده. تاسو ګورئ چې اوسنی نظام ډېرې لاسته راوړنې لري، داخلي لاسته راوړنې خو ټول تاسو ګورئ، ولې زه صرف او صرف په لنډو ټکو کې د خارجي لاسته راوړنو ته یو اشاره کوم چې تاسو وګورئ چې زمونږ ګاونډیان او خاص شرقي ګاونډي چې د هغې ورځ نه چې دا ایجاد شوی دی تر نن تاریخه پورې زمونږ په ټولو غمیزو کې دی برلاسې او لاس لري. تاسو وګورئ چې د اوسني نظام دغه رهبري دوی ته په جهاني سویه باندې یعنې جهان ته یې وښودل چې دا خلک دغه نظام زمونږ په داخلي چارو کې ګوتې وهي او زمونږ نظام د سقوطولو دپاره، زمونږ د نظام د تضعیف دپاره همیشه کوشش کوي، ولو که دا په هر شکل وي دوی دغسې یو نظام نشي زغملی چې په څنګ کې داسې یو افغانستان آباد سرلوړی او د سولې سره یو هېواد دا نشي زغملی، نو همیشه یې دلته خپل لاسوهنه کړي او د افغانستان اوسني نظام اراکینو او دا ټولو جهانیانو ته دا وښودله چې افغانستان په ټوله نړۍ کې او خاص په منطقه کې او د خپلو همسایګانو سره صلحامیزه د ورورګلوۍ فضا کې ژوند غواړي. که افغانستان ارامي زمونږ ګاونډیان ارام دي، که افغانستان ارامي زمونږ ټول شاوخوا چې څه همسایګان دي ملکونه دي دا ارام دي موږ سره، که افغانستان نارامي حتی زمونږ ګاونډیان او د اسیا زړه به نارامي. نو زما عرض دا دی چې اوسني نظام په خارجي سطح یا په بهرني سیاست کې ډېر کامیاب او ډېر ښې لاسته راوړنې لري. تاسو ګورئ چې افغانستان نن د افغانستان د صلحامیزه سیاست نه د دنیا ټول سیاستونه دفاع کوي او دا وایي چې د افغانستان اوسنی زعامت چې دی دا د سولې طرفدار دي او همیشه د سولې په خاطر باندې خپل ګامونه پورته کړي، خپل اواز یې پورته کړی دی.
موږ د هیڅ مملکت په سیاسي چارو کې د هیڅ مملکت په نظامی چارو کې لاس وهنه نه لرو او موږ د نورو نه هم غواړو چې موږ په سیاسي چارو کې او موږ په امنیتي چارو کې لاس وهنه ونه کړي چې دا د دوړو طرفینو لپاره د خبره ده چې وی مني. نو زمارز دا ده چې د اوسنی نظام د تغییر په خاطر مونږ په اوسنی شرایطو کې هیڅ کوم داسې بدیل ته ضرورت نه لرو. نظام پر ځای دی، نظام تر خپل وسه پورې کوشش کوي د خلکو خدمت وکړي، ولې په نظام کې مشکلات هم شته، دا هم مخکې ویل دي اوس ویو، ولې دا د دې معنا نه لري چې نظام دی د یو څو کسانو چې هغه د نظام مخالف دي او دا نظام دی تبدیل شي یا موقتی جرګه دی راوغوښتل شي او نظام تاسو وګورئ ځاخلوال سي چې د نظام په تغییر کې موږ تاسو ډیر مشکلات ولیدل، ډیر تکلیفونه زموږ افغانانو ته پیښ شوي دي. نو د نظام د اوسنی تغییر لپاره کوم بدیل نشته. اوسنی نظام د اساسي قانون پر رڼا کې راغلی دی، د اساسي قانون چوکاټ کې کار کوي. پرېږدي چې د نظام هغه خپل کوم پلانونه او پروګرامونه چې لري هغه لپاره وخت ضرورت لري. لکه څو ورځې مخکې چې خروټي صاحب دغه ته اشاره وکړه چې ډاکټر صاحب اشرف غني د دې ملک لپاره، د دې خلکو د سوکالۍ لپاره، د دې خلکو د امنیت لپاره ډیر ښه او خپلې او ډیر ښه ارزښتناکه پروګرامونه لري. راشي چې د دې اوسنی نظام نه دفاع وکړو او د اوسنی نظام څخه خپل ملاتړ وکړو چې د اوسنی نظام هغه پروګرامونه چې په لاس کې لري او دغه ټیم چې اوس په کار دی د خپل پروګرامونه د دې ملک د هوسایۍ په خاطر د دې خلکو د آرامۍ په خاطر باندې کار واچي او د دې خلکو خدمت ته جوګه شي. نو که موږ تاسو د دې نظام نه دفاع ونکړو، نظام په تنهایی صورت کې هیڅ شي نشي کولای. هم دا خلک دي چې نظام په خو درې، هم دا خلک دي چې نظام یې تقویه کړی دی، او هم دا خلک دي چې د نظام نه به د خدمت غوښتنه کوي. باید چې موږ تاسو د نظام د ټینګولو په خاطر کوشش وکړو. په ړنګولو کې ځاخلوال صاحب د هیڅ دغه نشته دی. افغانان ته نور موږ تاسو ګوره په تاریخ کې ډیر ول د نظامونو ړنګېدل مو ولیدل، مشکلات مو ولیدل، داخلي جنګونه مو ولیدل. یعنی هغه ورځ به د کم افغان دی یاد وځي چې د کابل ننګرهار، د کابل مزار، د کابل قندار، د کابل ګردیز لاره کې یعنی او افغان به څومره زور ول کېده، یو افغان به څومره په تکلیف کېده. ولې اوس وګورئ چې د دغه نظامونو د خدمت په خاطر شپه ورځې کولی شي خلک شرق او غرب ته په سهولت سره خپل سفر وکړي، که د هوایي لارې دی که د مځکې له لارې دی. نو راشي چې د خپل د دې نظام د تقویې په خاطر باندې هغه څه چې د یو وګړي په صفت باندې موږ تاسو ته راځي کېږو دغه ملاتړ وکړو. د نظام بقا زموږ او ستاسې د ټولو افغانانو دپاره د هوساینې یو وسیله ده. خدای مکړه چې د نظام کې هر څه تغییر راځي، ګورئ ډېر مشکلات به ځان سره ولري. دغه لاسته راوړنې، دا اقتصادي لاسته راوړنې، دا سیاسي لاسته راوړنې او دغه کوم پروګرامونه چې دا اوس په مغزي دا به ټول ټکني شي او دا پروژې په ځای ودرېږي. زما په شخصي نظر باندې دا نظر دی چې راشي د سالمې د لارې په دولت کې انتقاد کې، په دولت کمی او کاسی په ګوته کې دا حق دی د ټول افغانانو په ګوته کې، مګر په څنګ کې باید د اصلاح لاره هم وسره ولري. چې زما دا نظر دی دغه د حل لاره ده. ولې که چې ته په موږ په یو دولت په چوکاټ کې یا په دولت په اراکین باندې انتقاد کوو او د حل لارې نه ښیو، نو دا هم د موضوع حل نه دی. د دې لپاره چې موږ د خپل نظام نه دفاع کړي، موږ د نظام نه دفاع کوو، موږ د افراد او اشخاصو لپاره هیڅ کمپاین نه کوو او نه دا زموږ د دې اوسني دغه ملګرو چې کوم دا پروګرام په لار اچولی دی، د انلاین لاریون د دغې ډلې د دغې د ځوانانو هم دا هدف نه دی چې د کوم مشخص کړۍ سره یا د مشخص ګروپ د رهبرۍ د لاندې کار وکړي یا د چا سلیقوي یو پروګرام په مخ بوزو. دا صرف د افغانانو د اتفاق او اتحاد په خاطر باندې چې موږ څنګه وکولای شو افغانان سره اتفاق او اتحاد ته راوبولو. زموږ او ستاسې بریا او کامیابي په دې کې چې صرف نظر د دې نه چې زه څوک یم
پښتون يم، تاجک يم، هزاره يم، خو یو خبره چې موږ تاسو ټول افغانانی د دې خوري بچینی او راشي دې خوري ته په صداقت باندې کار وکړو. یو سړی ته کار کول ټول افغانستان ته کار دی او ټول افغانستان ته کار کول په دې کې زموږ اساس ټول د افغانانو ګټه شامل دي. او اوریدونکو او اوریدونکو تر دې دمه چې موږ سره استئ زموږ سلامونه بیا ومنئ څوک چې نوي راغلي دي او موږ ملګري شوي دي. موږ وپتایله چې د افغانستان د اوسني نظام پر ملاتړ باندې د انلاین لاریون ترسره کړو او دغه انلاین لاریون د جنوري د اولې نیټې څخه تر 9 نیټې پورې دوام مومي. لومړۍ 3 ورځې چې دي د دغه لاریون سیاسي بحثونه او سیاسي نظریات چې د بیلابیلو د نظر خاوندان به راځي موږ سره مېلمانه کېږي او خپلې خبرې به کوي. که تاسو غواړئ چې موږ سره په دغه انلاین لاریون کې برخه واخلئ نو تاسو هیله لرو چې د وی آر افغان پاڼې په لارې موږ ته میسج راولېږئ او موږ تاسو کولی شو چې تاسو په خپل ګروپ کې په دغه لاریون کې ځان سره ملګري کړو تر څو پورې موږ وکولی شو ډېر انسانان ډېر افغانان په دغه لاریون کې موږ سره شي او زموږ لاریون لا پسې برجسته شي. موږ د هیڅ چا ملاتړ نه کوو په شخصي ډول باندې، د هیڅ کومې ډلې هیڅ کوم ګروپ ملاتړ نه کوو، ولې موږ نه غواړو چې اوسنی نظام سقوط وکړي، یو ځل بیا انقلاب په نامه باندې پنځه شي خپله 15 کلنه دوره پوره کړي. که په راتلونکي کې کوم یو بل د انتخاباتو له لارې قدرت او واک ته ورسېږي به د هغه هم ملاتړ کوو، د هغه څخه به تر څو پورې اصلاحات راولي، فساد د منځه یوسي. د نظامونو په سقوط کې فساد اصلاحات منځته نه راځي، فساد پسې لا زیاتېږي. راځئ چې موږ د نورو نړیوالو څخه دا خبره زده کړو چې د نظامونو سقوط د حل لاره نه ده، بلکې د نظامونو ملاتړ د حل لاره ده او د نظامونو څخه ملاتړ باندې موږ کولی شو د هغوی څخه خپلې غوښتنې په قانوني ډول ترسره کړو چې فساد له منځه یوسي، هکار اهل کار ته وسپاري. که تاسې غواړئ چې ستاسې هم همدغه نظر وي، همدا ارمان وي، همدا خوب وي، راځئ د موږ سره یو ځای شئ تر څو پورې په راتلونکي کې بل لاریون په لاره واچوو چې د فساد پر ضد باندې. حاجي صاحب ته بیرته ورګرځو. صافی صاحب خپل آخر پیام دی دغه اوریدونکو ته چې موږ د فیسبوک له لارې او د ټویټر له لارې، انسټاګرام له لارې او یا نورو انټرنیټي شبکو له لارې همدا مهال اوري او موږ وینو زموږ خبرې اوري. ستاسې پیغام من حیث یو با تجربه نظامي صحیح منصب زموږ دغه ځوانانو ته څه دی؟ اخري خبرې مو څه دي؟ ولو که زاخیلوال صاحب موږ د مملکت نه خارج اوسېږو، دلته په د کډوالۍ ژوند کوو، دا ژوند ډېر سخت ژوند دی. زموږ همیشه زړه دی چې باید خپل ملک ته راشو او هلته د خپلو وروڼو سره یو ځای ژوند وکړو. زما عرض دا دی چې د نظام په تغییر کې د هیڅ افغان دغه نشته او د نظامونو په تغییر او تبدیل کې موږ ډېر مشکلات لیدلي او ډېر مشکلات به هم بیا راشي. زه شخصا او زما په شان ټول کډوال د هر افغان چې په دردیږو او په خوشحالیږو، هر افغان چې اسوده شي لکه یو مملکت چې اسوده شي او هر افغان چې په سوله کې ژوند وکړي لکه ټول افغانستان په سوله کې ژوند کوي. زما ارزو دا ده چې راشي د خپل نظامونو نه دفاع وکړو، ولو که هر څوک په آینده کې هم د انتخاباتو د لارې د خلکو ته د خدمت لپاره د قدرت په ګدۍ کېني، موږ به د هغه نه دفاع وکړو، د هغه د نظام نه به دفاع وکړو او د هغه د نظام نه به خپل ملاتړ اعلان کړو. زمونږ غوښتنه او زما د زړه ارمان دا دی چې په افغانستان کې خدای یو دایمي سوله راولي، دا بدبختۍ ورکې شي او افغانان ټول لکه د یو ورور او د یو تن وجود په شان یو بل په غېږ کې ونیسي او د یو بل د په خوشحالیو خوشحاله شي او په غم یې ودردېږي. د ستاسې د ټولو نه مننه چې موږ ته وخت راکړه او ستاسې خپل قیمتي وخت ضایع کړه، موږ سره ډېره مننه او خدای وکړي چې دوستانو ته داسې سخته نه تمامه شوي. ټولو ته ښایسته او ښه وخت غواړم. یوه دنیا مننه. بیا د افغانستان د دایمي صلح او د ټول افغانانو د اتفاق او اتحاد په امید باندې ان شاء الله ومن الله توفیق. لکه څنګه چې حاجي صاحب خپلې خبرې پای ته ورسولې، خپلې خبرې په دې راټولو. که تاسې غواړئ چې له موږ سره په دغه انلاین لاریون کې برخه واخلئ او موږ سره ملاتړي شئ، مهرباني وکړئ د ویر افغان پاڼې ته لاړ شئ، هلته موږ ته میسج پرېږدئ او موږ تاسې د بېلابېلو لارې کولی شئ چې موږ سره ملاتړ وکړئ.
څو ویډیوګانې شریکې کړئ، زموږ شعارونه شریک کړئ او موږ سره په بحثونو کې برخه واخلئ، کومنټ ورکړئ، لایک وکړئ، پوښتنې راپورته کړئ. موږ بیا تکرارا وایو چې زموږ انټرنیټي لاریون چې دی، آنلاین لاریون چې دی، دا د کوم شخص پر ګټه نه دی، دا د افغانستان د اوسني نظام پر ګټه دی. لکه څنګه چې صمیم بهادري صاحب یو درې خبرې وکړلې، زما خوښه شوې چې یوه خبره پکې دا وه چې موږ باید ټولو خلکو ته آګاهي یا خبرتیا، عامه خبرتیا ورکړو چې یوه لار یې همدغه د آنلاین لاریون ده، دویم تعلیم و تربیه او صحت دی. کله چې ټول خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شول، د خپلو حالاتو څخه خبر شول، دوی کولی شي د خپل دولت څخه ملاتړ وکړي. زه خپلې خبرې نه اوږدوم او راځئ موږ سره شئ، په یو اواز او په یو قدم باندې به موږ د دغه نظام څخه ملاتړ کوو او د فساد او د ظلم، زیاتي، غیر قانوني کارونو پر وړاندې به مبارزه کوو. د نظام د سقوط خبرې به نه کوو. هر هغه څوک چې د نظام د سقوط خبرې کوي، د نظام د ماتولو خبرې کوي، د نظامونو د پرځولو خبرې کوي، هغه زموږ دښمنان دي، هغه زموږ د ولس دښمنان دي، هغه زموږ د خلکو دښمنان دي. موږ به یوازې د فساد پر وړاندې د مبارزې، حق ته حق ویل، عدالت راوستل، اجتماعي عدالت راوستل، د قومونو ترمنځ یووالي خبره، دا به زموږ شعار وي، نه د نظامونو سقوط. تر بلې خپرونې پورې په لاس سپارم. خدای په امان. د بیا په لیدو او د بیا اورېدو په هیله. زموږ انټرنیټي لاریون دوام لري تر 2 نیټې پورې. موږ سره همیشه اوسېږئ. خدای په امان.